زما د اسلام خوږو عزتمندو مسلمانانو ورونو د الله رب ذوالجلال جل جلاله بندگانو الله رب ذوالجلال جل جلاله مسر زما د کامل ایمان برخه نصیب کا د سترګو د نظر د پاره یو وظیفه هغه د ذکر کوم د چا چې د سترګو نظر کمزوري یا د سترګو نظر تلی هغې د پاره داسې کوی چې هر فرض مز نه بعد یولس ځله یا نورو یا نورو یا نورو یولس ځله یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو دا په ګوتو باندې چفکوي داسې او سترګو د پاسه هغه ګوتې ګرځوي ان شاء الله دې سره به د سترګو نظر هغه به الله جل جلاله سیوا کی بل د سترګو د نظر د پاره دویمه وظیفه غدا ده چې روزانه سحر او ماښام وزله د آیات کریمه وایي فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد دام په ګوتو باندې چفکوي او ګوتې د سترګو د پاسه ګرځوي ان شاء الله دې سره به د سترګو نظر هغه به سیوا شي دا د هغې دپاره وظیفه بله وظیفه د زړه د بیمارۍ دپاره نو هغه خو مې مخکې هم تاسو ته ذکر کړې وه د چا چې د زړه بیماري او دی وایي چې الله جل جلاله زما د زړه د هغې د هر قسم بیمارو نه حفاظت وکړي هر منس پسې یولس ځله دا وایي یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی دا هر منس پسې یولس ځله وایي او دا په لاسونو باندې چوکوي په سم لاس باندې او هغه لاس چې دی نو د زړه د پاسه ګرځوي ان شاء الله دې سره به د زړه څه قسم بیماری به هغه به پې نه راځي بل چې دی نو د بلډ پریشر دپاره وظیفه هغه مې مخکې جمله هم تاسو ته ښولې وه هغه داسې ده والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین والکاظمین الغیظ والغافین عن الناس والله يحب المحسنین دا 41 ځلوایي په اوبو باندې چفکوي هغه وبس کوي ان شاء الله دې سره به د بلډ پریشر د سیوا کېدو د کمیدو نه چې د چا بلډ پریشر هغه سیوا کېږي د هغې دپاره دا وظیفه ان شاء الله الله جل جلاله به حفاظت کوي بله وظیفه هغه د ګردې د کاڼي دپاره نو هغه داسې ده وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ دا روزانه وایي 41 ځله او دا په دې باندې اوبه دم کوي هغه وبس کوي ان شاء الله دې سره د ګردې د کاڼي هغه تکلیف الله جل جلاله به ختم کی وظیفه به تر هغه پورې جاری ساتي تر څو پورې چې دا کاڼي یا شګه تر کومې پورې پریوتې نی تر هغې پورې به دا وظیفه روزانه کوي ستاسو مخکې د قرآن کریم یو آیات هغه مې تاسو ته ولستو هغه آیات کریمه کې الله جل جلاله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر په تحقیق سره منز دا یو داسې عمل دی دا یو داسې عبادت دی چې کوم یو انسان منز کوي الله جل جلاله به دغه انسان د بے حیايۍ نه د ناروا کارونو نه به الله جل جلاله منع کوي د منز په برکت باندې او چې څوک منز نه کوي حدیث پاک کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک منز نه کوي د قیامت په ورځ باندې با د هغه حشر د قارون سره
د فرعون سره د حامان سره د قیامت پر ورځ باندې به حشر دغه خلکو سره کیږي. اوس تاسو وګورئ قارون هغه څومره لوی د موسی علیه السلام دشمنو او الله ولا کومه سزا ورکړه قارون له زمکه ځان ته راکاږه او تر قیامت تر ورځې پورې به پخکته باندې روان. نو چې کوم یو انسان هغه مونځ نه کوي د حشر به فرعون سره کیږي. فرعون خو تاسو پیژنئ فرعون څومره لوی کافر و تر دې پورې چې د خدایي دعوی کړې وه او سی ویلي انا ربکم الاعلی زه د ټولو نه لوی رب یم ستاسو دا دعوی کړې وه د خدایي دعوی کړې وه. او بیا حامان دا چې دی نو د هغه وزیرو د چا د قارون دی وزیرو. نو چې کوم یو انسان دی مونځ نه کوي د قیامت پر ورځ باندې د هغه حشر به د قارون سره د فرعون سره د حامان سره دغه خلکو سره به د حشر کیږي. او قارون د موسی علیه السلام دشمن او ځمکې ځان ته راکاږه او فرعون د خدای دعوی کړې وه او الله جل جلاله په دریاب کې غرق کړ. تاسو ګورئ کنه. او حامان چې دی نو دا د هغه وزیرو. او په بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې قصدن عمدن منسترک د منسپری خود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړی دغه انسان دی کافر شو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي اوس منس چې دی نو هغه در نه قضا شو. پیغمبر علیہ السلام فرمای من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. کم یو سړی چې قصدن عمدن منسترک دغه انسان چې دنو دی کافر شو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه ظاهر د حدیث ته ګوري هغه وی چې کم سړی قصدن عمدن منسترک دغه انسان چې دنو دی کافر دی. څنګه دی کافر دی؟ لکه د کفر کلمه چې وای دا سه کافر دی یا چې دنو دی بت ته سجده وکي دا سه کافر دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کم یو سړی د قصدن عمدن منسترک نو هغه فرمایي چې کافر نه دی خو کفر ته نږدې شو. کافر نه دی خو کفر ته نږدې شو. اوس یو سړی ته عذر دی مثال په تور عذر دی ورته دی مونځ نشي کولی یو عذر دی مونځ ته قضا کیږي نو بل ټیم به وکي. ها یو سړی ته اوس اډو عذر هغه اډوشتن یو سړی دی هغه مونځ په ولاړه باندې نشي کولی په ناسته باندې دی مونځ وکي په ناسته باندې مونځ نشي کولی په ملاسته دی مونځ دی وکي خو د مونځ پرې خودل هغه نشته. نن زموږ خلکو ته وګوره په معمولی سیزونو باندې دای چې د نو مونځ پرېږدي یا دې ته وګورئ بعض خلک هغه داسې چې نه بیماری نه ورته عذري هغه نشي پاسې دی هغه مونځ ډوکینا د خلکو ډو دا پروانه چې یره دا مونځ په ما باندې فرض دی د دې به الله جل جلاله ما نه تپوس کوي یا د قیامت پر ورځ باندې ړومبه حساب کتاب هغه به ما سره د مونځ کیږي یا مونځ چې دنو دا کم عبادت ته مونځ هغه عبادت ته چې د معراج په شپه باندې الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا دا عبادت د معراج په شپه باندې دا مونځ الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی دی. مونځ هغه عبادت دی. نو چې کم یو سړی هغه مونځ نه کوي نو دې چې دنو په مسلک د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه باندې نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه څه فرمایي وای کم یو سړی چې قصدن عمدن منځ هغه د ترک د منځ پرې خود نو هغه فرمایي چې د کفر ته نږدې شو د کافر شو. لکه یو سړی چې د کفر کلمه وای یا بت ته سجده وکي د داسې کافر شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې نه د داسې شو چې د ګناهګار شو
خدای کافر نه دی. خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای وای چې کم یو سړی قصدن عمدن د منستر کوي د منز لکای دا سړی بیلمازي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې بیلماز سړی د مسلمانانو په مقبره کې مخه خوي ځکه دا ډیر ګناګار دی نور مړو ته به تکلیفي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دا فرمای. او بیا چې دنو پنځه منځونه دي چې کم یو سړی منځ نه کوي نو پنځه منځونه دي او پنځه عذابونه دي. پنځه عذابونه به دته ملاویږي. صاحب د غینی لیکلی دي هغه پنځه عذابونه کم دي. یو د قبر دی، یو د زنکدن دی، یو د قبر نه پاسېدل دي، یو پل صراط دی، یو د جهنم دی. او بیا تاسو وګورئ چې کم یو سړی دا پنځه منځونه نه کوي دته به دا پنځه عذابونه به دته ملاویږي. ړومبې د زنکدن سختی به په د باندې، بل دا د قبر عذاب به په د باندې، بل د قبر نه د پاسېدلو په وخت کې به په د باندې تکلیفي، بل پل صراط باندې دی به جهنم ته غورځېږي. او بل دا چې د جهنم هغه عذاب دی چې کوم یو سړی منځ نه کوي پنځه منځونه دي، پنځه سزاګانې به دته ملاویږي. او بیا تاسو وګورئ خلق هغه دوه قسمه دي. یو قسم خلق هغه دا دي چې یو قسم خلق هغه نیک عمل دي، بل قسم خلق چې دنو هغه بد عمل دي. او تاسو وګورئ کله چې یو سړی د نیک عملي او د دنه پرشتي د دنه روح هغه قبض کوي، روح تنه اخلي، نو پرشتي هغه ته څنګه راځي دته دا پرشتي لری نه یکدم ورل نه راځي اسنه چې په دې سړی باندې سیاره را نشي. نو لری نه هغه پرشتي چې دنو هغه د ستورو په شان ورته ښکاری او هغه رورو دته نږدې راځي، دته نږدې راځي او داسې په نرمۍ باندې د دنه روح قبض کی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي په داسې طریقې د دنه روح قبض کی لکه مشک چې د اوبو نه ډکي هغې نه یو ساس کې پریوزي نو په هغې باندې څوک نه پوهېږي. دک رنګ د منځګزاره سړي نه د نیک عمله سړي نه هغه نه روح داسې په اسانۍ سره چې د هغه ملک الموت هغه ته وباسي او فرشتي چې دینو هغه ورته د لری نه د ستورو په شان اخکاری رورو راځي او بیا ورته سوې هغه فرشتي ورته وي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فرشتي ورته راځي او ورته سوې چې ست نیک عمل انسان اے نفس مطمئنه الله جل جلاله ستان راضی دے روزه د انسان د بدن او الله جل جلاله به دغه انسان دی بسو کی دی به جنت ته داخل کی. او فرشتي چې سو وخت دی انسان لراشي چې کم نیک عمل ای هغه فرشتي چې سو وخت دل راشي نو هغه فرشتي په وخت د زنکدن کې دتا دوزخ مخی جنت وته مخی ورته وای چې دک دوزخ ته وګوره څومره سخت منظر دی او الله جل جلاله تی نستا حفاظت کتا الله راضی کړي دی د الله عبادت ته کړي دی منځ دې کړي دی ذکر او اذکار دې کړي دی ته اس فکر مکو او بیا ورته سوخي جنت و توخی وای دا ستا ځای دی د قیامت نه د حساب کتاب نه پس په دغه ځای ته دې ته به تورځي. او بیا ملک الموت هغه تی روح هغه ډیر په نرمۍ باندې واخلي او څنګه چې د دې انسان نه د مرګ پرشتہ روح ته نواخلی نو هغه د مرګ پرشتي ته نور پرشتي هغه پرېږدي نه فوراً هغه د اسمانونو نه ځان سره یو کفن راوړي څنګه چې مونږ او تاسو دلته مړې هغه په د هغه جسد چې کم دنو هغه مونږ او تاسو په کفن کې اون غاړو دک شانته پرشتو سره یو کپړی په هغه کې د انسان دا روح دا په هغه کې راون غاړي او خيستا خوشبوئی تی نزي او پرشتي بیا هغه روح د دې انسان وړي او یو پرشته د مؤمن مسلمان دا روح یو نه اخلي بل نه اخلي او هغه سکه لکه څنګه چې مونږ تاسو ماشومي ماشوم یو د یو نه اخلي بل نه اخلي یره چې دا ماشوم د نیازبین ماشوم دی د کسي د دیندار انسان د مؤمن مسلمان د هغه روح چې څنګه ملک الموت واخلي نو نور پرشتي هغه کفن د اسمانونو نه راوړي پاغي کې اون غاړي یو پرشته د یو نه اخلي بل پرشته د بل نه اخلي او بیا په دې فضا کې د مؤمن مسلمان د
د روح یو خوشبوئی بیا هغه پرشتي چې څنګه لاړې شي اسمان خواته ورنږدې شي د اسمان دروازه وډبوي او بیا دا وای هغه پرشتي ورته وای څوک وي د پلانی مؤمن مسلمان د هغه روح هغه مونږ را وړې دي هغه پرشتي ورته ور لري کی په ټولو اسمانونو کې خوشبوئی ورته وای دا څوک ته وای دا مؤمن مسلمان دی داغه د روح نه دا خوشبوئی زی ا پرشتي ورته دعا کوي او هغه پرشتي د یو اسمان نه تر بل اسمان پورې هغه چې دنو د جلوس په شکل کې ورسره زی یو اسمان نه لګي پرشتي هغه ورسره د جلوس په شکل کې شي دویم اسمان نه دک شان پرشتي هغه د جلوس په شکل کې ورزي دا د نیک عمل سړي د هغه روح چې قبض کیږي دا حدیث ډیر وګد دی خو مختصر تاسو توام بل ملک الموت چې کله د بیلمازه سړی نه او یا د ګناهګار سړی نه یا د کافر نه د اغه روح اخلي نو پرشتي ول ډیر په بد شکل کې راځي په بد شکل کې مؤمن مسلمان له خو چې راځي نو مخ کې اغه سوشي لکه د ستورو په شان لری ښکاری رو رو را نږدې کیږي رو رو او دغه انسان له چې راځي فورن ول راشي او ډیر بد شکله پرشتي ابراهیم علیه السلام یو ځل ملک الموت توی ما ته ځان وخایا ابراهیم علیہ السلام د مرګ پرشتي ته سوي ځان راته وخیا وی چې ته مؤمن مسلمان له پسنګ شکل کې راځي وی ښا ځان ورته وخو بیا ورته وی چې ته داسې وکا چې ته ګناهګار انسان له په کم شکل کې راځي نو ما ته هغه شکل لګ اوخو خو چې څنګه ابراهیم علیہ السلام تزان اوخو په بد شکل کې باس ابراهیم علیہ السلام بے ہوش پزمکه باندې پریوت بے ہوش پریوت د مرګ پرشتہ راځي اگر راځي ابراهیم علیہ السلام لکله زړه مخي کله تلی ولا مخي ورتوي ابراهیم علیہ السلام ته خو بے ہوش شوي ابراهیم علیہ السلام ورته سوې د مرګ پرشته ته و یو انسان لکه الله جنت ورنکی نیک سړی لا او تو ورته په کم شکل کې راشي کم خسته شکلی بس دام د پاره کافی دی او چې کم یو انسان هغه ګناهګاری او الله جهنم ته لا نه غرزول او تو ول په دې بد شکل کې راشي بس دک عذاب ولوم کافی دی دک عذاب ولوم کافی دی وی داس ابراهیم علیہ السلام وای چې داس می صحیح کو چې د خلینا د پوزینا د غوګونو نه د اور لمبې را روانې وي تک تور بد شکل د دغه د مرګ پرشته دا چاله راځي دا ګناهګار لا کافر لا بیلماز لا چې کوم یو سړی منځ لکای اغلا او نیک عمل سړی لا اغلا په خشکل کې چې دنو اغه راځي او کافر نه چې کله روح قبض کوي نو څنګه روح تی قبض کوي لکه چې د توري او یا غزارونه په د باندې وشي لکه د توري او یا غزارونه چې په د باندې وشي او د مرګ په وخت کې داسې ته دا روح هغه قبض کیږي امام قرطبی رحمت الله علیه یو کتاب لیکل دی التذکرة فی احوال الاخره دا یو کتاب امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی پاغي کې هغه ذکر کوي وای چې دومره په سختۍ ته نه دا روح قبض کوي دومره په سختۍ باندې چې یو اونۍ مثال په تور هغه د ازغونه ډکې او هغه اون ته په یو کپړه کې داسې راکاږي هغه دان سره دا زریرا وباسي دک سي د ګناهګار نه د کافر نه دا غنه چې روح قبض کوي لومبه خو چې پرشتہ راشي د مرګ پرشتہ نو د انسان د ګناهګار دا سړی دا روح دته نه کله په دې بدن کې یو ځای پټيږي کله ته بل ځای پټيږي کله یو طرف ته په دې رګونو کې منډي وای کله بل طرف ته منډي وای نو پرشتہ څه چلو کې ملک الموت داسې او کی پرشتہ چې هغه په زور باندې دا روح ته نه راکاږي په روح دا روح ته نه داسې په زور باندې راکاږي نو وای دومره تکلیف سره اگر راکاږي چې هغه روح سره د غوخو د وینو دا ټوکړي وسره نختی په داسې طریقه ته دا روح راکاږي په داسې طریقه باندې بل د ګناهګار سړی نه دا روح په داسې طریقه باندې راکاږي سسپار چې دینو دا به څه شی وی لکه دا چې ګرم کی او دا ګرم یو مالوچ اغلوندی او هغه مالوچو کې ته دا سر راکاږي نو هغه خو اور ناخلي هغه مالوچ لوندی خو هغه دا لوګي کوي دک شانت دا روح د دې ګناهګار نه او د کافر نه د بیلمازنا د دین دا روح په داسې طریقه باندې را قبض کوي تی نه راخلی تی
کله چې د مؤمن مسلمان روح هغه ورشي نو هغه په خيسته کپړه کې اون غاړي پرشتي د جلوس په شکل کې اسمانونو کې وړي او بیا چې دنو د مؤمن مسلمان هغه روح هغه علیین ته وسی او بیا هغه څه چلو کې هغه روحونه یو بل سره ملاقات کوي او تپوس نه کوي هغه نور روحونه چې کم دی هغه ته تپوس کوي وای پلانې څنګه پلانې وای هغه خو وای مخ کې دومره وخت وشه چې هغه وفات شوه دی هغه مړ شوه دی نو هغه ورته وی خدل ته خو نه دی راغلی نو مسلمانانو روحونه خپشي او سوي او هغه سجین ته تللی دی ته نه دی راغلی اوس پتا سوای چې دا څنګه کله چې به صحابه هغه به وفات کېدل صحابه ول په کم ټیم کې مرګ راغی نو صحابه به دا خبره وکړه وی ته خو وفات کېږي خو زما سلام پر رسول الله مبارک باندې وایا زما سلام پر رسول الله مبارک باندې وایا یا به یو بل تووی چې ته خو وفات کېږي خو پلانی باندې زما سلام وایا او کله چې د کافر د ګناهګار د هغه روح هغه واخلي نو د ملک الموت سره پریږدي نه فورن ته بس هغه روح هغه واخلي او په یو ګنده کپړه کې اون غاړي بدبويه کپړه کې او بیا داسې اوشي چې د اسمانونو دروازې ورته نه کولاویږي بیا هغه ملک الموت هغه روح دک شان ځان سره نیولې او فرشتي وای چې دا سړی د خدای تبا کی چې دای دومره ګناګار او چې پټول ځای کې د هغه روح بدبوئی ده په خراب کپړه کې نغاړلې او بیا د روح چې کم دینو دی واخلی او لاندې د زمکو لاندې او زائد سجین وتوي په هغه ځای کې د روح ورلړکی او دومره په سختۍ د دنه هغه روح هغه قبض کیږي او کم یو سړی علامہ عینی رحمت الله علیه هغه لیکلی دي چې څوک د سحر منځ کوي الله جل جلاله بدغه انسان د زنکدن د سختۍ نه ساتي چې کم یو انسان د سحر منځ کوي الله جل جلاله بدغه انسان د زنکدن د سختۍ نه به الله جل جلاله ساتي او چې کم یو سړی هغه د منځ کوي او بعد خلکو ته چې هوا یره منځله د سحر یره جن نشم را پاسې دی فخر پیو کی فخر پلاو کی او غرور پیو کی یره جی بس نشم را پاسې دی ته په وخت باندې ودشه ټول شپه تا په س باندې تیر کړه ټول شپه په موبایل باندې تیر کړه ټول شپه تا په ټي وي باندې تیر کړه ټول شپه هغه تا په عباسو باندې تیر کړه ته به د سحر منځله سره پاسې د سحر منځ بیا ته نشرا پاسې دي او چې نه تماس ختن منځو کې خپل ذکر او اذکار کې سوره ملک وایا چې کم یو انسان ماس ختن منځ پسې د په خپل بستر باندې سملی د سوره ملک وای دغه انسان چې د په د باندې به د قبر عذاب په د باندې نه چې څوک هر ورځ ماس ختن ود کیږي سوره ملک وای د قبر عذاب په نه سوره فلق او سوره ناس وایا چې کم یو انسان سوره فلق او سوره الناس د دا وای نو په دغه انسان د په لاسونو باندې چوپ کی په بدن باندې لاسونه وګرځي په دغه انسان باندې با سحر او جادو نظر داسې زونه به پنه چلیږي دا د پیغمبر علی صلوات و سلام عادت مبارکو چې کله رسول الله مبارک هغه به د شپې په بستر باندې سملاسته رسول الله مبارک په سوره فلق او سوره الناس وی دا به په لاسونو باندې چوپ کو لاسونه به پیغمبر علی السلام بدن د پاسه وګرځول بعض خلک هغه چې کم یو سړی د سحر مونږ کوي په دبه د زنکدن سختی به پې نه ان شاء الله چې کم یو سړی د سحر منځ کوي او چې کم نه کوي نو پوه شي د زنکدن سختی به پې او تاسو ته ما د زنکدن د سختۍ هغه حالات هغه بیان کړل چې د مرګ فرشته راشي د انسان د روح پته پټیږي د انسان د روح په پدې رګونو کې منډي وای د ملک الموت نه به تختی او پټیږي به او بیا په څنګه طریقه به اعتراف کی دا روح د ګناګار نه د کافر نه چې داسې به راکاږي دا روح په زور باندې به راکاږي چې د غوخه ټوکړي او ویني دا به سره ختی په داسې طریقه به دا روح دا راکاږي اوس منسکو اس نشتا منسکو د الله جل جلاله عبادت کو او بعد سړی به فخر کی هجی بس د سحر منزل نشم پاسې دي ارس کول شم خود سحر د منز براتا نو وای د سحر د منز دا نشم کوله او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم یو سړی د سحر منځو نکی بانګ وای د سحر منځو نکی د منځ ټیم په تیر شي شیطان راشي د دې په دی غوګونو کې میتیازي وکي
شیطان راشي د په دې غوګونو کې میتیازې کوي. اوس به دی وایي چې یاره زه پاسم نو زما غوګونه خو وچي. شیطان بول میتیازې چې دي نو هغه هم ته نه وینې، هغه نه وینې. نو بیا چې کوم یو سړی د سحر مونځونه کې بیا به داسې وي چې دته به ټوله ورځ به د ده یو کار سمې نه خوري. چې کوم یو انسان مونځ نه کوي دته به سکون نه وي، دته به اطمینان نه وي، د ده په رزق کې به برکت نه وي. بیلمازه سړی چې دی به بالکل دی به په غمونو پریشانو کې هر وخت مفتلا وي. او چې کوم یو سړی مونځ کوي الله به د ده په رزق کې برکت اچوي. زه نه وایم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي. او چې کوم یو سړی بیلمازه وي د رزق نه محروم کیږي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. کم یو سړی چې د رزق نه محروم کیږي د بدو اعمالو د وجنه. او چې کم یو انسان مونږ کوي په رزق کې برکت، په مال کې به برکت، دته به سکونی اطمینان به وتا. د سحر منځونه کې دک سسترګې اومخي او راپاسي نو ټول کارونه خو ځکه بیا د ردې سمې نه خوري کنه. او بیا په دغه ټیم کې چې کله د سحر دا ټیم شي نو شیطان راشي او دته په غوږ کې یو دم وي، یو کوډه وته وي. شیطان خو ډیر بد چالونه دي، ډیر ناکاره چالونه دي. نو هغه راشي نو تا ته به دم وي، کوډه به وي، یو غوټې به ورکوي او څه به وایي دته علیک لیل طویل فرقد. شپه لا ډېره اوږده ده، اوږده شه، ښه بېغمه اوږده شه. شپه ډېره زیاته اوږده ده نو بس دی به ښه مزېداره اوږده شي. نو چې راپاسي مونږ هم کله کله چې داسې وکړو چې لا بانګې وسوي وختي ده خو چې سترګې دې څنګ پټې شي مونځ به درنه تللی. بس دی به خوشحاله شي جمع خو مې ترې پاتې کړه، جمع نه خو مې ویسته. بیا که راپاسې دی خو ښه ده او که راپان نسې دی بس مونځ درنه کدا شي. دی وایي بس شیطان وایي خپل سکیم کې کامیاب شم. دی به دغه ټیم کې خوب هم راولي، خپله کوډ او منتره به هم در باندې وایي او درته به وایي علیک لیل طویل فرقد. اوږده شه، شپه لا ډېره زیاته اوږده ده. بس او بعضې ښځې کې هغوی وختي پاسي، وختي پاسي وایي چای وڅکم او وختي پاسم او ډیوټۍ له روان یم مونځ به یې نه وي کړی. ما ته بله ورځ یو کس وایي یاره حج خو څه کال چې دی نو 1,00,000 روپۍ نور هم ګران شه. وی دا به څه کېږي؟ ما ورته وی ما سره دا فکر دی حج یو فرض عبادت دی په عمر کې یو ځل چې یو سړی مالداري په ده باندې فرض دی. چې دی مالداري الله ولا طاقت ورکړی، الله ولا مال ورکړی. قرآن کریم کې راځي من استطاع الیه سبیلا. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمای. او بل داسې کار دی د حج د پاره ګران عبادت دی، پیسې به لګي، بچی به پرېږدي، ښځه به پرېږدي، خپل وطن به پرېږدي، مسافري به کې، سفر به کې. دا څومره ګران عبادت دی. او بیا داسې ګوره مونځ د په دې باندې پیسې نه لګي. مونځ له یو سړی نه راځي وایي حج ګران شه او مونځ نه کې د هغې د سره فکر نشته، د مونځ در سره فکر نشته چې دا مونځ الله جل جلاله په ما باندې فرض کړی دی. دا مونځ به زه کوم د دې به الله تپوس کوي چې څنګه حج در باندې فرض دی داسې مونځ هم در باندې فرض دی. چې څنګه تا سره د هغې فکر دی داسې د مونځ فکر به هم کې چې دا الله جل جلاله په ما باندې فرض کړی دی. بل بعضې خلک وایي یاره مونږ ته غمونه دي، مونږ ته پریشانۍ دي، مونږ ته ټینشنونه دي. د غمونو د فکرونو د دینه د خلاصېدو د پاره بهترینه نسخه هغه د تاسو ته ښیم. کم یو سړی چې د سحر مونځ کوي په ده باندې به غمونه نه وي، په ده باندې به فکرونه نه وي، دته پریشانۍ به نه وي. وختي سهار پاسه الله یاد کا، د الله جل جلاله عبادت وکړه، په ژوند کې به دې سکوني، غمونه به درته نه وي، پریشانۍ به درته نه وي، ټینشنونه به درته نه وي. او بل امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلي دي چې کم سړی د سحر مونځ کوي د زنکدن سختی به په ده باندې نه وي. الله جل جلاله به د زنکدن د سختۍ نه حفاظت کوي. او بل دا چې تاسو ته ما ووایي چې کم یو سړی د هغه بدعمله سړی دغه انسان تاسو ته ما ووایي چې روحونه هغه فرشتې اوسي نو هغه فرشتې
تپوس کوي هغه روحونه تپوس کوي چې یاره څنګه پلانې سړی هغه ورته سوی یاره دلته خو نه دی راغلی نو هغه سوی هغه پوه شي ذهبا الی امه الهاویه یاره دغه سړي روح چې دی نو هغه تللی دی جهنم ته نو الله دې داسې نه کي چې زمونږ او ستاسو روحونه هغه سجین ته لړ شي یا مونږ او تاسو الله جل جلاله دا په مونږ باندې فرض کړی دی او بل چې کم یو سړی دی منځ کوي د ماسپخین منځ دا انسان کوي په دبه د قبر عذاب دی د قبر عذاب به پې نه اوس د قبر عذاب د رسول الله مبارک صحابي دی عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دغه صحابي چې به کله قبر لراغه مبارک به دومره اوجړل چې ګیره مبارکه به په اوخ کو باندې لنده شو چا ورته وی چې ته د جنت او د دوزخ د تذکرین دومره نه جاړي کله چې ته قبر لراشي او د قبر په خوا کې جاړي وی ولی جاړي وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې قبر د آخرت د منزلونو نړومبه منزل دی کم یو انسان چې دلته کامیاب شو په باقی منزلونو کې به هم دا سړی کامیابی کم یو سړی چې دلته ناکام شو په باقی منزلونو کې به هم دا سړی ناکام وي هغه به د قبر په خوا کې جړل او یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابو هغه به منځ څنګه کو هغه به د قران کریم تلاوت هغه به سمره کو د پیغمبر علیه السلام دغه صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک دولونه مبارک په واده وی کله چې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه یو بیبي هغه وفات شو د رسول الله مبارک لور و پیغمبر علیه السلام ورله بل په نکاح باندې ورکړه ذنورین وتویل شي د دوه رڼاګانو خاون الله ورله دومره د رسول الله مبارک دولورګانې د هغه په نکاح کې د عثمان غنی صاحب او تاسو تماوي چې یو وفات شو نو بلې ورکړه ځکه داسې نشي کېدی ګوره دوه خويندې په یو ځل په نکاح کې نشي ساتلې وان تجمعوا بین الاختین دوه خويندې یو ځل په نکاح کې هغه نشي جمع کولې هغه یو ځل په نکاح باندې نشي اغسته او داسې هم بیا نشي اغسته پپو او ویرا په یو نکاح کې په یو ځل نشي اغسته پپو اور ویرا ماسی او خرزو په یو ځل باندې په یو نکاح کې نشه غسته خبر رانه بل په لذین ان شاء الله په دې به طبيعه چرتا خبر حکم خو رسول الله مبارک د هغه یو لور هغه چې کله وفات شو بل لور د پیغمبر علی السلام په نکاح باندې واغسته عثمان غنی سے عثمان غنی سے کم صحابي دي د قران کریم تلاوت کو او هغه ظالمان د عثمان غنی سے د هغه د کور نه چاپیر شو د قران کریم تلاوت کوي او په دغه ټیم کې د عثمان غنی صاحب د هغه روجدا او عثمان غنی صاحب هغه په دغه ټیم کې د کافرانو د کور نه چاپیر دي د قران کریم تلاوت کوي عثمان غنی صاحب په دغه ټیم کې خوب ولید رسول الله مبارک ورله په خوب کې راځي ورته وی عثمان غنی خو خدینه د چې نن دا روجه ما سره یو ځای ماته کی نن دا روجه په جنت کې ماته کی څنګه د خوخه ده اک شانتی وشو د الله رسول دک سیمه خوخه ده چې نن دا روجه تاسو سره ماته کوم هغه شانتی وشو چې کافران را واوړېدل عثمان غنی سے هغه په کور کې موجود دی د قران کریم تلاوت کوي او ظالمانو د قران کریم د پاسه عثمان غنی سے شهید کړ د قران کریم د پاسه شهید کوي نه په قران کریم باندې لاړې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي هغه د قبر نه دومره یریږي چې کله به قبر لراغه دومره به اوجړل چې ګیره مبارکه به په اوخ کولنده شو او ډیر زیات په اوجړل او قبر د اخرت د منزلونو نبی رومبه منزل له او قبر مونږ تاسو ته روزانه د आवाज کوي انا بیت الوحده زده یوازې والی کوریم زده یوازې والی کوریم قبر روزانه دا आवाज کوي انا بیت الظلمات زده تیارو کوریم قبر دا आवाज کوي او قبر دا आवाज کوي انا بیت الحیه والعقارب زد مارانو د لړمانانو کوریم قبر روزانه دا आवाज کوي انسان غافل دی وای چې بس زب ټول عمر په دې دنیا کې موجود یم نه مرګ پته چاته نه لګي الموت یاتی بغتتن مرګ ناڅاپه راځي یو سړی به تا سره ولاړی او یوس می ولید بس ناڅاپه به مرګ راغلی خبره به ختمه نو چې کم یو انسان د ماسپخین منس کوي نو په دبه سي
په دبه د قبر عذاب به په د باندې نه او بیا داسې به کې چې کله یو انسان دی بیا وفات شي نو دله بیا قبر کې فرشتي هم راځي هغه تپوس ته نه کوي من ربک ما دینک من نبیک دین دې کوم یو د اسلام او بیا ته نه دا تپوس کوي رب دې څوک ته پیغمبر دې کوم یو دی دین دې کوم یو دی دا تپوس ته نه کوي نو کدی چری نیک عملي نو دې ورته خو تفصیلا جواب ورکي چې زما رب هغه دی چې زمکه پیدا کړی دي اسمانونه پیدا کړی دي دا ټول کائنات پیدا کړی دي الله جل جلاله دا ټول مخلوقات پیدا کړی دي چې کم یو سړی نیک عملي او چې کم یو سړی بد عملي او دل پرشتہ اگر راشي دته وای مر ربک رب دې سوکته دی وته وای ها لا ادري ما ته خو پته نشته چې د ما رب سوکته خپل رب نه پیژني چې څنګه دا او یازمکه په دومره راجوخت شي په بیلما زبان دی او په ګناګار باندې دومره په دازمکه راجوخت شي چې دا پختای به داسې یو بلکې ننوزي او چې کم سړی نیک عمل په د باندې هم زمکه راجوختيږي زمکه په دوم راجوختيږي په نیک عمل خو څنګه په راجوختيږي په د داسې راجوخت چې دا زمکه لکه چې کله دې سر خوږيږي او مور ته وای چې مال په دې سر لګ زور وکا نو مور ول داسې مزیدار لاس په دې سر باندې وای نو بندا څومره خپي غني څوک درله په سر باندې زور کوي په مؤمن مسلمان باندې زمکه راجوخت شي خدا سي زور ولا کوي دا سره جوخت شي په د پاغي باندې خګنی او په بد عمل باندې په کافر باندې د ازمکه په داسې را جوخت شي چې دا پختای په یو بلکی ننوزي او بیا هغه فرشتي ته نه تپوس کوي چې مر ربک رب دې سوکته دی وای ها لا ادري ما ته خو پته نشته هغه سره یو هغه فرشتي چې هغه نن دیو می هغه فرشتي چې کوم دی هغه کڼیو می هغه اورینا ولی چې دله هغه ګرز راو بغی نو چې دې داسې کوي چې دې چغي وای چې هغه اورینا چې رحم په ناراضي وړاندې چې هغه ګرز ول را بغی چې دې ته دا پته نه لګي چې رحم په ناراضي داسې فرشتي په الله جل جلاله